السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. نو موږ تاسو ته یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې هغه اپلیکیشن یوازې د پښتنو لپاره جوړ شوی دی او باید چې موږ دغه سپورټ کوو، یعنې دا موږ ډاونلوډ کوو وکاروو، ځکه چې د نورو اپلیکیشن نه دا ښه دی چې موږ ته پخپله موږ ته جوړ شوی دی. نو دوستانو ډېر وخت وشو چې موږ ویډیو نه راوړو، ځکه چې بیمار وم، اواز نه به مې هم پته لګي چې زما اواز هم لږ خراب غوندې ده. نو ملګرو، نو ویډیو شروع کوو. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو د ټول نه مخکې اول تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې ولیکئ تماس میسنجر. نو دا یو داسې اپلیکیشن دی دوستانو چې دا یوازې زموږ د پښتنو او د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دې کې 3 ژبې دي، یو د انګلیسي، بله د پښتو او بله د دري، چې په کومه ژبه یې تاسو کولی کاروئ. لکه څنګه چې دغه اپلیکیشن دی دا تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به زه تاسو له ډسکرپشن کې هم درکړم. نو کله مو چې ډاونلوډ کړئ بیا یې اوپن کړئ دوستانو. چې کله مو اوپن کړئ دغلته به تاسو ته 3 ژبې راشي. کومه ژبه غواړئ چې هغه تاسو پکې مخکې لاړ شئ، هغه انتخاب کړئ. نو لکه څنګه چې زه په پښتو باندې کیکاږئ، څنګه چې تاسو اوپن کړئ دغلته به افغانستان جنډه راشي. نو دلته تاسو افغانستان سلیکټ کړئ، خپل نمبر مو دلته ورکړئ. چې کله مو نمبر ورکړئ هغه بیا تاسو پاس اکاونټ کې بټن کې تر شاګې باندې کیکاږئ او تاسو ته به یو میسج راځي. هغه میسج ورکړئ او دا شانې به تاسو یعنې واتساپ په شانې، وایبر په شانې او میسنجر په شانې په دې باندې زنګونه وهلی شئ. خپل ملګرو ته او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو دا یو ملګري جوړ کړی